د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی، دا شنه ونه ګورئ. د کتاب شاته ګورئ، یو په منځ نیم شوی سوره نر هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. دوه او ضرب رنګول د نن سبق یا لوست دی. له ښوونکي شادګل سره ضرب رنګول زده کوو. ښه عزیزانو، دا څه شی دی؟ دا د انګریزي الفبې ایکس توری دی. خو کیدای شي که په کومې کلمې باندې همدغه علامه رسم کو، نو دا د چلیپا معنا ورکوي، یعنی نه. خو که چیرته همدغه علامه د دوو عددونو ترمنځ کیدو، نو دې ته ضرب وایي. ضرب، یو خط دسې یو ختم د پاسه. کوم رنګ ورکو؟ تور. ښه، راځه چې واخلو نو توره رنګه. په کوم ځای چې درته تور ټکی ایښی دی، دمقه ځینه به توره رنګه راواخلو او په رنګولو به شروع وکړو. دغسې د دې بل پاس زینه به راشو. دغسې راځئ لاندې په کرار لاندې راځئ. ډېر اسانه دی، د ټولو نه همدغه اسانه دی. دا دی خلاص شو. په حساب کې د جمع ډېرې اسانې طریقې ته ضرب وایي. ضرب رنګول خو دې زده کړل، اوس د دوه تورې رنګوو. دا ټکي ټکي دوه تورې لیکل شوی چې په سر کې یې د سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې د دوه توري لیکل له دغه ځای څخه پیل کیږي. د دوه توري پیل له همدغه ځای څخه کیږي. د دوه توري ته دوات هم وایي. له دې ویډیو سره رنګین کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.